ګرمي ډیره ده نو شیخ صاحب قیمتي دعا کړې د باران غوښتو د پاره د الله نه نو تاسو ټول په امین وای او شیخ صاحب دعا کوي نو لاس نه ورته سټ کوي راځي دا ویډیو څمرګرو د دعاګانو درخواستونه کړې دي هغه د پاره دعا وکي لاسونه اوچت کوي او د باران د پاره خصوصي دعا وکي ډېر زیاته ګرمي ده دا ټول حالات د الله سره دي یا رب العالمین لاسونه الټو ونسي یا حي یا قيوم یا ذا الجلال والاكرام یا اله العالمین یا واحد یا احد یا فرد یا صمد یا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد یا رب العالمین یا حي یا قيوم یا الله د خیر د رحم بارانونه نازل کا الله ته ورحمېګا الله ته مهربان شه موږ د ګرمۍ د برداشت نه یو الله د دنیا ګرمي ده ستاد جهنم او د آخرت به څومره ګرمي وي الله موږ ته دا ګرمي اسانه کا او د آخرت ګرمي را باندې اسانه کا الله ته ورحمېګا الله د رحم بارانونه نازل کا الله د خیر بارانونه نازل کا الله د سیلابونو د عذابونو د غر کېدلو نه موږ بچو ساته الله د رحم او په منګ راتوي کا الله خسته هواګانی په منګ راوله الله یخي هواګانی په منګ باندې راوله الله څنګه چې منګ لاسونه الټنی ولیدي یا الله دغه شانتي په منګ دا موسم بدل کا د دې ګرمۍ نه یا الله منګ باندې موسم خطر افته بوزا الله منګ لاسونه الټنی ولیدي الله دا سوکړه دا ګرمي زمنګ نه بدل کا منګ باندې باران ساس کی راوړو منګ باندې رحم راتوي کا منګ باندې مهربان شه سمرا مریضان دې په دې حاضر مجمع کې کمزه پورې چې دا आवाज رسیږي الله ټول ته شفا کامل عاجل ورکي یا الله سمره قیدیان بندیان په جیلونو کې دي په خیر په خوشحالي الله دې اختر ته کورونو تراولي کڅو کرک دي کڅو پیدا دي الله د ټولو سبب وکي الله کورونو ته راولي ډیر مسلمانان ورک دي پرون ماته ورور ویل ورور دي او په خپل باندې معذور دي انځ شپک کاله وشو چې لا درک دي ورک دي او پریشانی کور کې ډیره زیاته ده هغه ته ټول قیدیانو ته دعا وکړي چې الله په خیر خپل کورونو تراولي الله که ګناهګار دی او که بے ګناه دی الله ته په ورحمېګا الله ته په مهربان شه څومره مسلمانانو فات شوي دي د چا مور او پلار ورونه او خويندې مشران کشران دوستان بچوي الله د ټولو مغفرت نصیب کا د اختر د قرباني زمونږ نه قبول او منظور کا ستا په دین کې الله زمونږ بدنونه مالونه زمونږ طاقتونه استعمال کا مونږ ته جنت الفردوس راکا الله مونږ د اور او د عذاب قبر نه بچ کا د امت مسلمه په حال باندې ورحمېګا مینه محبت پیدا کا الله نفرتونه کینه بغض عداوتونه ختم کا الله په دې وطن ورحمېګا الله په دې ملک مهربان شه دشمنی ختمه کا الله امن پکې پیدا کا د علما او طلباء د نیکانو صالحین او مدرسو مرکزونو الله ته حفاظت وکا زمون ټول حاجتونه الله د خپل خزانونو پوره کا د حاضر مجمع یا الله د نارینه او زنانو زمون چې د زړونو کم ارمانونه دي الله زمون د زړونو باندې ته خبري زمون د ټول ارمانونه پوره کا اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صفونه برابر دا قیمتي بیان چې تاسو واردلو نو خامخا ملګرو سره شیر کړئ دا ویډیو او د نورو قیمتي ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل لازمي سبسکرایب کړئ السلام علیکم ورحمت الله